هغه کسان چې د هغې د دعا د قبولیت امید ډېر زیات دی، لکه څرنګه چې مخکې درسونو کې دا خبره ذکر شوه چې بعضې وختونه دي چې په هغې کې دعاګانو د قبلېدو امید زیات دی. همدغه رنګې بعضې خلک دي چې د هغې د دعا د قبلېدو امید زیات دی، او بعضې حالات دي چې یو انسان په دغه حال کې دعا وکړي د قبلېدو امید یې زیات دی. اول په هغې کې د مظلوم دعا د مظلوم خیرې چې کله مظلوم خیرې وکړي د هغې د قبلېدو امید ډېر زیات دی، او دې باب کې ډېر احادیث راغلي دي چې یو د هغې نه امام بخاري او امام مسلم رحمهم الله را نقل کړی دی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه یمن ته لیږه، نو ورته یې وویل چې اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. د مظلوم د خیرو نه ځان وساته، ځکه د مظلوم د خیرو او د الله رب العالمین تر مابین هیڅ پرده نشته، بلکې دا ډایرکټ قبلیږي. امام احمد بن حنبل رحمه الله یو روایت نقل کړی دی، او شیخ البانی رحمه الله وی حسن لغیره د صحیح الترغیب کې انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي اتقوا دعوت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. تاسو د مظلوم د خیرو نه ځان وساتئ ولو که کافر یې، ځکه د دې او د الله تر مابین هیڅ پرده نشته. یو بل حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله نقل کړی، شیخ البانی رحمه الله صحیحه کې صحیح کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاثة لا ترد دعوتهم، درې کسان دي چې د هغوی دعاګانې الله نه واپس کوي. یو د انصاف والا بادشاه چې د هغې دعا الله نه واپس کوي. دویم روجهدار انسان تر دې چې روجه ماته کړي. دریم د مظلوم خیرې الله یې د وریځو نه بره وخیژي او هغې ته د اسمان دروازې کولاو کړي، او رب العالمین فرمایي چې زما دې په خپل عزت قسم وي، زه به ستا نصرت کوم ولو که د څه وخت نه وروستی. دویم د پلار دعا د بچي دپاره قبلیږي، د مور او پلار دعا. او دریم د مسافر دعا الله رب العالمین قبلی، ځکه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث امام احمد بن حنبل مسند کې نقل کړی او شیخ البانی رحمه الله صحیح الجامع کې صحیح کړی چې نبی علیه السلام فرمایي ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شک فیهن. درې دعاګانې دي په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه قبلیږي. یو د مظلوم خیرې، دویم د مسافر دعا، دریم د پلار دعا د خپل بچی دپاره یا خیرې د خپل بچی دپاره. یو بل حدیث کې هم داسې راځي، انس رضی الله عنه فرمایي ثلاث دعوات لا ترد دعوة الوالد لولده ودعوة الصائم ودعوة المسافر. درې دعاګانې دي چې رب العالمین هغه نه واپس کوي. یو د پلار دعا د بچی دپاره، دویم د روجهدار دعا، دریم د مسافر.
همدغه وجه ده چې موږ ته قرآن کې الله رب العالمین د دې خبرې راهنمایي کړې ده چې تاسو خپلو بچو ته دعاګانې کوئ. او د ابراهیم علیه السلام دعا یې را نقل کړې ده چې بچي ته به یې دعا کوله: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. يا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. د عام مؤمنانو په باره کې الله فرمایي: والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلني للمتقین اماما. څلورم د حاجی دعاګانې، پنځم د عمره کوونکو دعاګانې او شپږم د غازی دعاګانې. دا درې کسان چې د الله نه دعا وغواړي قبلیږي: حاجی، عمره کوونکی او غازی. امام ابن ماجه، امام ابن حبان روایت نقل کړی دی او شیخ البانی رحمه الله صحیح او صحیح الجامع کې صحیح کړی د ابن عمر رضی الله عنهما نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. د الله په لاره کې غزا کوونکې، جهاد کوونکې او حج کوونکې، عمره کوونکې دا د الله رب العالمین میلمانه دي. الله دوی لره دعوت ورکړه، دوی د الله د دعوت اجابت وکړه، لبیک ورته ویل، او دوی د الله نه سوال کوي، الله ورته ورکړل، یعنی الله یې دعا قبلوي. همداسې د مسلمان دعا مسلمان ته پشي شه، د الله قبلوي. ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغیب مستجاب. مسلمان ته چې سړی پشي شه دعا کوي، دا دعا الله قبلوي. او الله رب العالمین یو ملائکه دې دپاره مقرر کړې ده، هغه دې چې کله مسلمان ته دعا وکړي، الله وی آمین ولک بمثل. آمین، الله دې ستا دعا قبول کړي او تا ته هم دې الله دغسې مقام درکړي. اتم د هغې نه د روژهدار دعا الله رب العالمین قبلوي چې سړی د روژې په حالت کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: درې دعاګانې دي چې الله یې نه واپس کوي، ضرور قبلوي. یو د عادل بادشاه دعا، دویم د روژهدار انسان دعا تر دې چې روژه ماته کړي، او دریم د مظلوم خیرې. نهم چې کوم انسان د الله ډېر ذکر کوي، د هغې دعا الله نه واپس کوي. او لسم هغه انسان چې هغه عادل بادشاهي، الله د هغه دعاګانې نه واپس کوي. امام بیهقي رحمه الله شعب الایمان کې حدیث راوړی دی او شیخ البانی رحمه الله صحیح الجامع کې صحیح کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الذاكرون الله كثيرا ودعوة المظلوم والامام المقسط. درې کسان دي چې الله رب العالمین دعا نه واپس کوي. یو هغه انسان چې د الله ډېر ذکر کوونکی دی، دویم هغه انسان چې هغه مظلوم دی، د مظلوم خیرې نه واپس کوي، او دریم د انصاف بادشاه چې هغه انصاف کوي. یولسم هغه انسان چې هغه په حاجت کې ډېر محتاج شي، بل هیڅ لار او چاره نه وي، صرف د الله نه دعا وغواړي، الله یې قبلوي. د مضطر انسان دعا قبلیږي. قرآن کې الله فرمایي: امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. څوک دی چې د یو تنګ دسته، یو مصیبت کې راګیر محتاج انسان دعا قبلوي، او الله رب العالمین د هغې تکلیفونه او مشکلات ختموي. دولسم د نیک بچي دعا د پلار د پاره قبلیږي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي:
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې بنی آدم وفات شي دا غټ ټول عمل ختم شي صرف 3 عملونه باقی پاتې شي یو صدقه جاریه دویم چې علم پیدا پیخستل کیږي او ولد صالح يدعو له یا یو نیک انسان چې هغه د انسان د پاره د پلار د پاره دعا غواړي د مور د پاره دعا غواړي قبليږي امام بخاری الادب المفرد کې یو حدیث راوړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مړي د پاره د مرګ نه وروسته یو درجه اوچتش دا انسان الله ته درخواست وکړي چې الله زه خو وفات یم دا زما دا درجه په څه وجه اوچته شوه نو هغه ورته ووایي چې ولدک استغفر لک دا ستا یو بچی دی هغه تاله د مغفرت دعاګانې کوي د هغې په وجه ستا دا مرتبه اوچته شوه